نمو هیریږي ستا هغه ښکلي وختونه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره نمو هیریږي ستا هغه ښکلي وختونه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره ته د غازیانو ستر سالار وې ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره همیشه ور په هغه لار وې ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره ته د غازیانو ستر سالار وې ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره همیشه ور په هغه لار وې ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره د باطل بچو ته ورکړل ګزارونه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره نمو هیریږي ستا هغه ښکلي وختونه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره ویتایشیانو تا طوفانه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره غلامانو ته سندانه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره ویتایشیانو تا طوفانه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره غلامانو ته سندانه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره شوی شاهد په ښکلي دین د کړل ننګونه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره نمو هیریږي ستا هغه ښکلي وختونه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره ارمان دې هر وخت کړي غازیانه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره ستنه را پاتې یتیمانه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره ارمان دې هر وخت کړي غازیانه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره ستنه را پاتې یتیمانه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره دستا په یا سره مزړه کوي دردونه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره نمو هیریږي ستا هغه ښکلي وختونه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره د ننګرهار ستر میړنی وې ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره د تخمن سترګو کې ازغی وې ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره د ننګرهار ستر میړنی وې ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره د تخمن سترګو کې ازغی وې ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره دښمنانو دې هر وخت کړل تعرضونه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره نمو هیریږي ستا هغه ښکلي وختونه ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره عبدالهادي شیرزادو اکرم ما لږ جفوره ډېر کړو ارمانونه ما لږ جفوره یو سبا همې بیګا کړم ما لږ جفوره
ډیر کړو ارمانونه مالک جه پورا نمو هیریږي ستا هغه ښکلي وختونه مالک جه پورا ډیر کړو ارمانونه مالک جه پورا دغه ښکلي نظم لپاره فرمایش کوونکي ورونه دي لکه هر یو نصیر احمد مخلص شیرزاد، قاری عبدالهادي شیرزاد، احسان الله حمداد، قاری ثناء الله عاقب او شاعر د ډېر ګران محترم ورور عبدالهادي شیرزاد په اواز د قریشي لغمانه. زموږ د رابطې نمبر دا 0 388 0 388 14.